طاهر صاحب یو څو شعرونه دي چې غوږونه بند و دیوالونو مو کیسې اورېدې غوږونه بند و دیوالونو مو کیسې اورېدې خلک وده و او لاشونو مو کیسې اورېدې او یوازې ناستو په کوټه کې تصویران ځوړند و یوازې ناستو په کوټه کې تصویران ځوړند و چوپه چوپیا و کاغذونو مو کیسې اورېدې یوازې ناستو په کوټه کې تصویران ځوړند و چوپه چوپیا و کاغذونو مو کیسې اورېدې او چې لګېدلې د موبایل په شیشه باندې و نادانه چې لګېدلې د موبایل په شیشه باندې و خبره یې هغو عکسونو مو کیسې اورېدې چې لګېدلې د موبایل په شیشه باندې و خبره یې هغو عکسونو مو کیسې اورېدې او لکه د غیرو راپسې وتلل هر ځای شوګیره عقاب صاحب لکه د غیرو راپسې وتلل هر ځای شوګیره سایه و ګونګه خو خاپونو مو کیسې اورېدې